حامی این برنامه شفاخانه تخصصی ثنا کوثر. سلام دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. عید سعید فطر را از صمیم قلب برای تک تک شما هموطنان عزیز تبریک میگویم. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحتمند، سلامت، شاد و پر انرژی باشیم. ما برنامه طب در خانه را امروز اختصاص دادیم به چند تا از دکتر صاحبا که میخوان در این ارتباط صحبت های داشته باشیم. سلام بر شما، وقت بخیر، خوش آمدین جناب دکتر صاحب به برنامه. السلام علیکم. درڅ د مخه ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. زه ډاکټر عبدالکریم عبید د داخله فامیلي ناروغي متخصص او د شوګر ناروغي ماهر او فعلا په رضوان روغتون او په ثنا کوثر روغتون کې خپل وظیفه مخته وړم. تشکر جناب دکتر صاحب، عید شما مبارک باشه. خیر. میشه دکتر صاحب شما معرفی داشته باشین؟ سلام خدمت شما آقای توخی صاحب و همچنان خدمت دکتر صاحب و خدمت دکتر صاحب عزیز. عید به شما تبریک میگویم و به تمام بیننده های چی داخل چی خارج از کشور تبریک میگویم. تشکر از شما. میشه دکتر صاحب هم داشته یک معرفی داشته باشم دکتر صاحب؟ سلام خدمت شما آقای توخی، همکاران عزیز و خدمت بیننده‌های عزیز. عید به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. از بارگاه خداوند منان یک عید خوب و خوش و بدون غم را آرزو دارم برای. تشکر از شما دکتر صاحب. حالا نظر شما، از شما شروع کنیم سوالاتی داشته باشیم در ارتباط با روزهای عید. جناب دکتر صاحب، روز عید است. تشکر جناب دکتر صاحب. روز عید است، شما در ارتباط به این صحبت داشته باشیم که یک ماه مبارک رمضان که هست، مردم افغانستان که هست ماه مبارک رمضان شکما گشنه بوده. امروز در روزهای عید که هست پرخوریا زیاده. توصیه شما یا نظر شما در این ارتباط؟ اول د ټولو هیوادوالو څخه زړه هیله کوم ځکه چې موږ یوه میاشت په روژې کې تېره کړې ده، ځکه چې موږ د ورځې خواړه نه خوړله. نو کله چې د اختر ورځ شي نو زموږ هیوادوال دا عموما یو کلتور و عنعنات دي چې هغه ډېر زیات د خوږو شیانو څخه لکه د کلچې، کیک، چاکلیټ او مشروباتو څخه ډېر زیات په هر کور کې لاسرسی دی او استفاده ځینې کېږي. نو زما ځکه چې معده او هضمي سیستم ډېر اساس دی، ځکه چې یوه میاشت دلته خواړه نه دي د ورځې د خوا رسېدلي. نو زه د هیوادوالو څخه غواړم چې کومو دغو شیانو څخه لکه د کلچې، د کومو خوږو شیانو څخه چې تاسو په دا ورځ استفاده کوئ، کوشش وکړئ چې د لږو شیانو څخه استفاده وکړئ، د لږ شیانو څخه استفاده وکړئ د ورځې، او کوشش وکړئ چې په دا ورځو کې د ډېرو اوبو څخه او د سبزیجاتو څخه او د خوړو څخه استفاده وکړئ، تر څو تاسو ته د هضمي سیستم یو غیر بې نارامي پیدا نه شي. که چیرې تاسو خپل د ځان سره بوج وکړئ، په دا ورځ خوراک ډېر وکړئ، نو تاسو ته به د هضمي سیستم مختلف ناروغی او تر روغتونو پورې به تاسو رسیږي. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. شما که صحبت داشتیم، حالا از این بگین خاطره شما اگر داشته باشیم برای بیننده های عزیز در روزهای عید از گذشته تا حالا، یک خاطره برای بیننده های شما صحبت بکنیم. داسې خاطرې خو په روژه کې دي، ځکه چې یو ورځ د روژې مازدیګر مریض ماته رالی. هغه مریض هغه نارینه مریض و. زه د مریض څخه په عین حال کې سټرې اخلم، د دی ګورم. ما درته وویل چې ته ماشوم لرې، یعنې په ګېډه باندې ماشوم لرې که نه لرې. هغه د روژې مازدیګر و. نو دا یو خاطره وه چې ما په روژې کې په ما باندې تېره شوې. خیر. جناب دکتر صاحب، شما از کشور پاکستان تشریف آوردین به افغانستان. حالا فعلا در ولایت هرات شما ایفای وظیفه میکنیم. ایدایی که شما به افغانستان بدیم، چه تفاوت‌های بین ایدای مردم افغانستان و مردم پاکستان شما می‌بینید؟ ځکه چې دغه دوه هیوادونو کلتور، عنعنات دا ټول شریک دي. د دوی جامې، د دوی په کورو کې څه ژوند چې دی، د دوی لباس ټول سره شریک دی، خو نسبتاً
هغه خلکو ته چې په پاکستان کې اوسېږي لکه موږ چې هلته کوم پښتانه اوسېدلو او نسبت دو خلکو ته په افغانستان کې د اختر خوشحالي یو ډول خوشحالي لري اختر ځکه چې مختلفې میلې جوړیږي خلک یې په خپلو شاوخوا د ښار څخه اطرافو ته ځي او د اختر څخه ډېر خوند اخلي او د دوی اختر شاید چې دلته د اختر د نن څخه شروع شاید چې 3-4 تر هفتې پورې دوام وکړي هلته یو 3 ورځې خوشحالي تر کورو پورې راځي او خوشحالي محدوده وي مګر د دلته په افغانستان کې او بیا خصوصا په هرات کې خلک ډېر د میلو شوقیان دي او تر ډېرو لرو ځایو پورې د اختر په مناسبت تر کورو پورې ځي او مختلفې منظرې کوي نو نسبت پاکستان طرف ته په دې طرف کې په افغانستان کې اختر ډېر خوشحاله دی. تشکر از شما جناب دکتر سپسی بگیم که بیشترین ایدی که شما از فامیلا گرفتیم چند بوده و کمترین و چند بوده؟ په هغه ځای کې خو ډېر په دې نامه باندې هېڅ هم نه پېژني خو دلته نسبت چې دې دلته چاته ورکوي هر ماشوم مثال دا یو نوی سیستم دی چې په دلته په دا افغانستان بیا په هرات ولایت کې د دې په نامه مثال دې یو چاته ویشل ورکول ډېر رواج دی دا یو ډېر خوندور دی او دلته دا مصارف ډېر زیات دي. جناب دکتر صاحب تا حالا به کس هم ایدی دادم شما یا خیر؟ بارم بلست بگیریم انشالله نن ورځ مې پلان دی چې شاته ایدی بس شروع کړم انشالله تاسو به هم په لیست کې نیسم او ستاسو کیمرمین صاحب هم په لیست کې نیسم ټول نرسان و کوم سټاف چې دلته کار کوي انشالله راوړي مې د په جیب کې مې د انشالله ویشم. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. اگر در ارتباط به این که بعض از مریضان موضوعات قلبی دارم فشارهای در روزهای عید پرخوری یا انجام میدن شیرینی باب و غذاهای گوناگون و انرژی باب توصیه شما به اون مریضا و کسایی که این مشکلات دارن چیه؟ ډیره مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه چې په خپل د شوګر د ناروغۍ یا د شکر ناروغۍ چې ډایبټیز ورته وایي د دې هغه سرټیفیکټ لرم ماهر هم یم نو په عموما په دغه ورځو کې د اختر په ورځ هغه کسان هغه هیوادوال چې په شوګر باندې اخته دي تاسو په دغه ورځ کې په دغه 3-4-5 ورځو کې خپل ځان سره ډېر احتیاط کوئ ځکه چې هغه څه چې شوګر ته ډېر تاوان رسوي او موږ په شوګر په اختر کې دغه شیانو ته ډېر لاسرسی لرو لکه مثال د کلچې څخه استفاده کول د کیک څخه استفاده کول د چاکلیټ څخه استفاده کول یا موږ ګیس پیپسي بوتلان دا ټول شوګر ته تاوان رسوي نو تاسو ډېر کوشش وکړئ هغه کسان چې په شوګر باندې اخته دي او هغه کسان چې شوګر هم نه دي د دې خوراک سره باید په ورځ کې ته کله په ورځ کې یو ځل استفاده ځینې وکړي که دا هر کور ته موږ ځو د هر کار د شوګر د مثال د خوږې څخه موږ استفاده کوو نو سبا هغه کسان چې په شوګر باندې اخته دي هغه سبا په شوګر په داسې مرضي باندې په داسې مرض باندې اخته کېږي چې بیا نه علاجي نو موږ دغه هیوادوالو څخه ډېره غوښتنه کوو چې هغه د خوږو شیانو څخه په دغه ورځ کې ډېره کمه استفاده وکړي او ډېر زیات د سبزیجات او د مایعاتو څخه ډېره استفاده وکړي او بله مهمه دا خبره ده چې هغه کسان چې د اختر په ورځو کې یا لرې ځای میلو ته ځي یا د یو مهمانۍ ته ځي مجلس جوړوي هغه کسان چې په شوګر باندې اخته دي نو کوشش دا کېږي چې دوی باید خپل ټابلیټ او خپلې ګولۍ په خپل ټیم باندې وخوري د دوی څخه دا زموږ هیله دغه ده د ځینې انسانانو چې کله موږ ته روغتون ته راوړل کېږي یا د دوی شوګر ډېر لوړ سوی یا د دوی شوګر ډېر کښته سوی نو موږ د دوی څخه هیله کوو چې خپلې ګولۍ او یا کسان چې انسولین کاري باید خپل انسولین د ځان سره که منظرې ته ځي که میلې ته ځي که مهمانۍ ته ځي باید خپل ټابلیټ د ځان سره یوسي او بل هغه کسان چې د زړه تکلیف لري او یا د فشار د لوړ فشار تکلیف لري هغه باید خپلې ګولۍ په ټیم باندې وخوري او کوشش دې وکړي چې په دغه اختر په ورځو کې د ډېرو غوړو څخه هم استفاده کېږي او د ډېرې مالګې څخه هم باید د دغو دوو شیانو څخه پرهیز وکړي. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. میک بدیم به دکتر صاحب خیراندیش که خود جناب دکتر صاحب هم صحبت‌هایی داشته باشین. جناب دکتر صاحب خیلی خوش آمدیم به برنامه شما. اگر در ارتباط به اینکه روزهای عید چه رقم می‌بینیم برای هموطنان عزیز ما چه شرایطی اونا باید در نظر بگیرن؟ خیلی ممنون از سوال شما آقای توخی صاحب.
ما بسیار عید به بسیار خوشی به مردم میبینیم. مردم منتظر همچین روزی هستند که همه مثلا از کارا فارغ میشن، میتونن مثلا هم دیگر خور ببینن، خوشحال باشن. و عید یک چیزی، یک پیامدی است که همه هم نزدیک میکنه، همدیگر خور میبینن، خوشحال میشن و دقیقی که به بین اینا هست او از بین میرود. و عید بسیار، ما در روزهای عید بسیار خوشحالیم و هم هموطنان عزیزی که از نزدیک میبینیم یا مثلا به خارجن از طریق مثلا اینترنت ما با هم صحبت میکنیم، اونا هم خوشحالن، ما هم خوشحالیم، تمام هموطنان در روز عید خوشحالن. تشکر از شما جناب خیراندیش صاحب عزیز. یک خاطره داشته باشیم در روزهای عید که ما میشنویم در بیرون زیادتر از جوان ها دوستا خاطره ها زیاد دارم. شما اگر یک خاطره برای هموطنان عزیز ما داشته باشیم در روزهای عید، چی موضوعات مثلا شما در آقای توخی صاحب در روزهای عید خاطرات واقعا زیاد نمیشه که همه این ما باز خیراندیش صاحب اینا به کسی تو کردن همسرا کسی ما بیرون کردن همه مثلا ما در اینجا بیان کنیم. ولی چند سال پیش با دوستا رفته بودیم جای یکی از فامیلا، بعد زمانی که داخل اتاق شدیم، بعد این پروگرام با هم سنجیده بودیم پیش از اینکه بریم، گفتیم مثلا او صاحب خونه به دنبال آب میفرستیم و بعد شیرینی‌های خوب و هر چی که هست اونا رو مثلا ما از سفره جمع میکنیم. روز سوم عید بود مثلا با هم پروگرام رختیم که مثلا ما سوم عید نمازدیگر که مثلا عید تمام میشه جای کدام یک از فامیلا بریم مثلا خوب سفره رو چیده اونجا بریم. بعد اونجا که مثلا این پروگرام رفتیم اونجا این دوست ما مثلا نشسته بود بعد از دید و بازدید بعد از این دوست خورما گفتیم تشنه ایم، یک پارچه آب میخواییم و این فرستادیم برات پارچه آب، تا او پارچه آب آورد و ما هر چی شیرینی خوب بود در سفره همه جا جا کردیم پخته کردیم. بیشتر خاطره جالبی در اون روز داشتیم. زنده باشین، سلامت باشین. خیلی یک موضوع شما اشاره کردن که کار خود پخته کردن دیگه روزای عید کو خیر دیگه هیچ روزی در به شما سرپاس نکنه. اگر ما باشیم اونا باشه شاید همچین اتفاق دیگه نیفته. تشکر از شما. سلامت باشین. در ارتباط به عیدی بگیم بیشترین پولی که شما عیدی گرفتین تا حالا از پدر یا از کاکا یا از برادرها کلانتره که از خود داشتیم چندی بده کمترین چه مدت دعی نه اتفاقا دعی کو نبوده، ولی من بالاترین ایدیر که از کاکا خو دریافت کردم که حدود $100 بود. بعد پایین میشه چرا نه، اگر باشیم انشالله عید انشالله معرفی میشیم با هم. بعد پایین ترین تا 100 و 500 هم بوده که ما دریافت کردم عیدی. تشکر از شما بیشتر. خود شما عیدی دادم به کسی تا حالا یا نه؟ بله چرا نه، من در روزهای عید خیلی مزرعه جلو گپ شما قطع میکنم دکتر صاحب آبیده گفتم که ما رو امبولانس بگیریم حالا شما اتفاقا در روزهای عید من خود شخصا همیشه مثلا پول درست میکنم به این جایی که مثلا میرم به این بچهای که میاین نزدیک میاین، بعد به اونا مثلا 50 صدی به اونا عیدی میدم. چرا نه، از فامیلام جای دوستا که برام بچهای اینا مثلا میاین، چرا نه عیدی به اونا همه میدم. تشکر از شما خیراندیش صاحب عزیز. شما مایک بدیم به دکتر صاحب صفیزاده عزیز. صفیزاده عزیز چی صحبت‌ها دارم، چی خاطرها دارم؟ جناب دکتر صفیزاده عزیز خوش آمدیم. تشکر. تشکر، زنده باشید. صفیزاده عزیز شما عزیز بگین که در روزهای عید چی شرایطی، چی
کاربرد شما در نظر گرفتیم، لباس تیار بکردیم نکردیم، دیگه کش برای خود خوب بستندیم نستندیم، از این هم بگیم شما. خب قدم اول سلام دوباره و خب من لباس هم جور کردم، کفش هم برای خوب استندم، نظر به بودجه که من داشتم ولی آمادگی در من بگرفتم. ولی خب ببینیم نسبت به دیگه ایدا کلا از نظر اقتصادی که مردم ضربه بخوردن، خب انشالله که باز حامی این برنامه شفاخانه تخصصی سنا کوثر. تشکر از شما جناب دکتر سفیزاده عزیز. شما از این بگین که چند سال میشه منتظر عیدین؟ خب عید تقریبا 21 سال میشه که من منتظر عیدم. خب نسبت به دیگه ایدا فرق میکنه. هر سال شما سال چنده سفیزاده سه؟ من 21 ساله ام. نکنین شوخی خیره، حالا از جلوی تلویزیون سند خودت کم نگیم دیگه، فامیل خبرم دیگه، شاید 27 بشم سه. دیگه خیر از چه اگه حساب کنیم شاید 27 یا 28. نه که موام سفید شده. خب سفیدی طبعا سعی میکنیم که جوانای از 16 17 موهای سفید ای و کار نداره، دل جوان باشه. بیشتر یه خاطره داشته باشیم برای بیننده. خب خاطره خب خیلی زیاده. یکی از خاطراتی که همین سال قبل برای ما رخ داده رو به شما میگم که جایی که از این صنفی ما روز عید روز دیومین میمون کرد و ما رفتیم تقریبا عید قربان کنه عبده. عید روزه بود. روز دومین ما میمون کرد تقریبا ما 10 نفر بودیم، رفتیم اونجا آمادگی دیگه بالاخره وسیله یک به 4 جمع کنیم، رفتیم اونجا دم سرا. بعد از اون دیگه این نفر زنگ زدیم، این نفر که ما میمون کرده بود گفت اگه امروز کنسل شده این میمونی شما. و ما رفتیم اونجا دیگه بالاخره اون نفرم نمیفهم مشکل رخ داده به چی رقم دیگه. از اون وقت رفت دیگه خود ما ندیدیم تو میاله. بسیار خوب جناب سفیزاده سه عزیز، در ارتباط به این بگیم که بیشترین ایده‌ای که گرفتین شما چند بده، کمترین ایده‌ای که گرفتین؟ خب جناب دکتر صاحب خیراندش کو گفتم 10 روپیه، واسه شما چند بگید؟ خب من بیشترین ایده‌ای که گرفتم 2000 افغانی بوده و کمترین ایده‌ای که گرفتم 50 روپیه. خب بیشترین ایده‌ای که شما دادین به برادر خودتر یا بچه‌های از فامیلا که دادین چنده بوده؟ 100 روپیه 100 افغانی بیشتر نه. چیزی که توان بوده. ما هم بلیست داریم. انشالله هست بعد از برنامه انشالله ایدی شما. تشکر از شما سفیزاده سه عزیز. ما که بدیم جناب دکتر صاحب خیراندیش ایت چوب شیشتیم باشه گفتم از شما پس سوالات داشته باشیم. شما در ارتباط به بگیم که موضوع دیابتی، کسایی که مریضی دیابتی دارن در روزهای عید باید چی نکاتی در نظر بگیرن؟ در روزهای عید باید او کسایی که مسئول کسایی که مبتلا مثلا به دیابتن یا مثلا و انواع اقسام مرضایی که واقعا بعض خوراکی ها به اونها ضرر وارد میکنه، باید در این بابت خودداری کنن از غذاهایی که مثلا بعضی دیابت دارن، مبتلای دیابتن، از شیرینی باب زیاد مثلا استفاده نکنن. بعد از این پرخوری ها کمتر کنن، مثلا بسیار احتیاط کنن، متوجه صحت خوب باشن. بسیار خوب جناب خیراندیش عزیز، از بابت از این بگیم که شما در روزهای عید که هست به خود شما موضوع پرخوری مشکلات ایجاد کرده یا خیر؟ چرا که نه. ما باید ما خود شخصا مثلا در روزهای عید بعضی پرخوری هایی که مثلا زیادتر میشه میفهمم که مثلا باعث از این میشه که سردرد شدید مر بگیره. مثلا دیگه حالتی که مثلا از خود من میفهمم که مثلا وقتی غذا زیاد میخورم معده توان هضم یعنی مشکل میشه به او، باعث مریضی میشه. بعد در او بابت یک ذره خود من شخصا احتیاط دارم، احتیاط میکنم. تشکر از شما خیراندیش عزیز از ارتباط از این موضوع که روزهای عید کجا رفتیم، چی رقم بود، خانه از دوستا فلان رفتیم نرفتیم؟ ما طبعا روزهای عید که هست
با دوستای نزدیک، فامیلایی که مثلا مثل پسر کاکا، پسر ماما اینا که هست خونه مثلا اول کلا اقوام نزدیک، فامیلای نزدیک میریم، بعد مثلا جای تفریحی هم در روزایی که باعث ازی میشه که مثلا او دقیقاتی که داریم به ما پیش میشه او برطرف یعنی از خانه خود دور میشه. از خانه بله از خانه هم میشه بعض وقتا که دور کنیم. تشکر از شما جناب دکتر خیراندیش. از بابت ازی بگیم که کدام غذاها در روزهای عید مفیده به وجود ما و شما، کدام غذاها میتونه مضر تمام شه؟ غذاها حالا غذا مثلا فست فود دیگه نه خب غذاهایی که مثلا به بیرون مثلا گوشت زیاد مثلا خوب نیه که انسان استفاده کنه و خصوصا چربی که باشه دیگه. هرچی که مثلا غذا سبکتر باشه، سبزیجات باشه استفادهش باعث صحتمندی انسان میشه. تشکر از شما جناب خیراندیش. من که بدم جناب دکتر صاحب عبدالکریم عابد. سلام به شما دوباره جناب دکتر صاحب. اگر کسی در روزهای عید باعث مسمومیت غذایی شه، چی نکاتی باید فامیلا در خانه در نظر بگیرن؟ اول مرشکم من یک چیز خیلی جلو گپ به شما میگیرم دکتر صاحب، باز نه این ساعت به یخانه برسون. اول خو موږ هغه خواړه چې ساړه پاتې سوي هغه باید په یخچال کې کښېږدو او بیا چې هغه د ډېر وخت په تېر سوی هغه څخه باید استفاده ونه سي او کوم سبزیجات یا ترکاري چې موږ راوړو دا باید ښه ومینځل سي. نو ځینې وخت دا کوم خواړه یا تر وخت تېر خواړه چې راوړل کېږي یا باید پخول کېږي باید د دې د مخه څخه دا تدابیر ونیسي چې بیا مسموم حالت ته ولاړ نه سي. بیا هم که چیرې بیا دا پیښه رامنځته سوه چې څوک مسموم حالت سو نو هغه ته اول دلبدي استفراقات دا پیدا کېږي. اول باید کوشش دا وسي که چیرې دته دلبدي و استفراقات پیدا سو باید کور کې یو څه داسې که چیرې وارث یا داسې مالګه یا داسې د دې اوبو خوږې مریض په دغه حالت کې و په هوښ حالت کې و باید دا ورکول سي. که چیرې د دې استفراقات یا مثال نسناسته ډېره زیاته وه هغه باید تر یو روغتیایي سنټر پورې ورسېږي چې د دا حالت تداوي شي. که چیرې مریض ډېر استفراقات ورکړي یا ډېر خوږ وسي یا د ډېره نسناسې وسي مریض خراب حالت ته بوځي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په اختر کې عموما دا په کوچني اختر کې دی، په لوی اختر کې عموما د غوښو څخه ډېر استفاده کېږي. بیا هم په دې اختر کې هم ځینې شیان چې په بازار کې کمبود کېږي څوک یې د ځان لپاره په یخچال کې ساتي. نو موږ باید د ډېر زیات چې د 8 ساعته 10 ساعته پر او خوړو تېر سوي نو باید موږ استفاده ځینې ونه کړو تر څو چې موږ مریض کوي باید موږ د هغې وقایه وکړو چې مریض نه سو. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. موضوع استفراغ یا دلبدی که شما یاد کردیم گفتیم در نزد بعضی کسان مثلا ایجاد میشه، آیا این موضوع از بابت شیرینی باب ایجاد میشه یا از غذای ناسالم در روزهای عید؟ ډېر زیات استفراقات چې کله ډېر زیات خواړه خوړل، بعض موضوع سردردی در روزهای عید که هست زیادتر از دوستان شکایت از این دارن که ما سردرد میشه. دلیل سردردی هم میشه شما یادآوری بسازن که از کجا میشه چرا شد؟ سردردی ډېر زیات لاملونه لري. کاز چې دی خو یو مهم کاز چې دی هغه په سټما کې په معده کې ډېر زیات خوراک کول په معدې باندې بوج راوړل او مثال په هر ساعت خوراک کول په معدې باندې کم نرو سیستم چې دی دلته کم عصبونه شي هغه تر پریشر لاندې راځي او یا کله کله د داخل پټ هایپوګلایسیمیا ته چې مریض ګلوکوز ډېر راکښته کېږي یا د ګلوکوز ډېر لوړېږي یا د معدې مثال حرکات ډېر زیاتېږي مریض ته د سردردي پیدا کېږي. د هغه د وجې څخه چې معده خواړه ښه هضم نه کړي یا په د یوه شي څخه ډېر استفاده کول یا مثال د موږ د ډېرې زیاته کاربوهایډریټ څخه یو ځل استفاده کوو، د ډېرې زیات پروټین څخه یو ځل استفاده کوو، د ډېرې زیات شامیاتو څخه یو ځل استفاده کوو یا د ډېر زیات هغه خواړه چې مثال شوګر ډېر ګلوکوز څخه استفاده کوو. نو دا ټوله معده او هضمي سیستم د دې توانایي نه لري نو مریض ته د هغه
هست توپک ضد استفراغات یعنی چی نخورم دیگه نه نه هر شی باید بخورو. خب مثال موږ باید کربوهیدرات، گلوکوز، پروتین د هر څه چې دی دا باید په ترتیب باندې وخورو. ویتامینونه برابر باشه، آماده باشه. آفرین. که اوس موږ یو ځای ولاړ شو هر څه ډوډۍ برابر یې هلته پلو مثال وریجې موږ هم وریجې وخورو هم ډوډۍ وخورو، نو چې ته هم ډوډۍ وچه ډوډۍ د غنمو د وخورې هم وریجې ته خورې نو تا ډېر کاربوهایدرات واخیستله. گفتیم همینطور یک لقمه وزنی انکوار میدونم چې ته لوبیا هم درته پرته وي، لوبیا هم خورې او اخواته غوښې هم تر دې بس خورې، تا دونه پروټین واخیستله او دومره د کاربوهایدرات واخیستله او ټوله ورځ ته هر کور ته ولاړ شې ته د هغه کاربوهایدرات خورې نو کاربوهایدرات. خو باید موږ د هر شي نظم وساتو، څونه کاربوهایدرات ما اخیستي دي، څونه پروټین ما اخیستي دي، څونه گلوکوز ما اخیستي دي، باید ګیروال منظم مرحله به مرحله استفاده درست. که چیرې دا په ترتیب په دا ورځ کې واخیستل سي نه به تا ته د هضمي سیستم څه مشکلات پیدا سي، نه به خواګرځی درته پیدا سي. دا د اختر دغه شپې او ورځې به ښه په خوشحالۍ باندې تېرې کړې. نو که چیرې بې احتیاطي ځان سره وکړې نو ته به شپې و ورځې په چیرې تېروې په روغتون کې. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. در پایان برنامه پیام شما یا توصیه شما که هست به مردم افغانستان چیه؟ چی نکات باید در نظر بگیرن؟ اول زه د ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د اختر په شپو ورځو کې ډېر پیښې ما ډېرې لیدلې دي دا چې دوی خپلو ماشومانو ته ځینې موټر یا موټرسایکل و دا نقلیه وسایل په لاس ورکوي او دوی بازار ته په چکرو په منظرو باندې راوځي، هغه ډېر زیات ټکرونه کېږي، ځان خوږوي. نو د دوی څخه د ډېر کوشش وشي چې دا خپل کوم موټر یا کوم وسایل چې دي ماشومانو ته په لاس ورنه کړي او په احتیاط سره خپل موټر وچلوي. او بل هغه کسان چې د شوګر مریضي لري باید په خپلو ګولیو باندې دوامداره باید وخوري او په ورځ کې د اختر په شپو کې یو ځل خپل شوګر چک کړي او د خوړو خوړلو څخه هغه د شوګر ضد خواړه چې دي هغه په د اختر کې پیدا کېږي دی باید په خوراک کې په احتیاط سره وخوري. او هغه مریضان چې د قلبي مریضي لري یا د لوړ فشار ناروغي لري دوی باید د خپل خوراک کولو کې او دوامداره ګولۍ وخوري. دا په اختر شپو کې که چیرې دغه توصیه تاسو پر ځای کړئ هم به مو اختر په خوشحالۍ تیر سي او په خوشحالۍ به خپل اختر پای ته ورسید. تشکر از شما بیننده‌های عزیز. جناب دکتر صاحب توصیه که کردن گفتن در روزهای عید که هست بعضی از جوان‌ها که هستن موتور پرورش میدن یا موتورات تیز رفتاری انجام میدن، باعث از این میشه که مشکلات در خود اینا ایجاد شه و به بقیه از هموطنان عزیز ما مشکلات ایجاد شه. می که بدیم به جناب دکتر صاحب خیراندیش. جناب دکتر صاحب خیراندیش شما از این بگیم که بحث موضوع عید که هست در روز عید که هست به نماز عید به کجا میریم، چی رقم هست؟ نماز عید ما کوشش میکنیم که مثلا به خود مسجد جامع شهر بیاییم، بعد نماز عید اونجا میباشیم، بیشتر سالها اونجا میخوانیم. از ما که هست جناب دکتر صاحب خیراندیش ما باشه یادآوری بسازم به شما از موضوع خاطره ها شده و ولسوالی اوبی ما وقتی که زندگی میکردیم اینجا بودیم سو وقت برای اینجا آماده میشدم تو کوریا آماده مسجد میرفتیم اینجا دیگه سفره هوار میشدم، دوستا همسایه‌ها اینا منتظر از این میموندن که تا همه کلونا جمع شه، بعد از جو آماده بهم غذا خوردن بود دیگه. دیگه ما همینطور منتظر بودیم که شروع بشه لقمه‌های وطنی روغنام از کنج دست میتونه شور کنه. آقای توخی صاحب اتفاقا این رسم و رواج بیشتر به می ولسوالیا تا فعلا هم ادامه داره، راست میگن، ولی بس شهر میبینیم کمتر شده و رسم و رواجا به دیات بیشتره، به ولسوالیا بیشتره، داخل خود شهر رسم و رواجا کمتره. ایت شده یک وقت شما لباس به خیاط داده باشیم، علاقه خیلی به لباس داشته باشیم که سبای هم عید باشه، لباس شما دختر شده باشه، چی رقم به شما چی حالت میشه؟ نه اتفاقا آقای توخی صاحب ما بیشتر وقت عیدار که هست یک هفته به عید بمونه ما لباس رو به خیاط میدیم، به خاطر که خیاطای
بو بنده خدا هم مثلا اونا رو نمیتونیم ملامت کنیم. در روزهای عید اونا سر اونا خیلی شلوغه، واقعا کل شب اونا کار میکنن. باید ما ایر در نظر داشته باشیم که لباس عیدی 10 روز یا 1 هفته به عید که میمونه ما به خیاط ببریم که اونا مثلا خیلی اذیت نشن. تشکر از شما جناب دکتر صاحب خیراندیش. پیام شما در آخر روزهای عید، توصیه شما برای هموطنان. آقای توخی صاحب، خود من شخصا پیام این است که باید تمام هموطنان عزیز کوشش کنند در روزهای عید او وسیله‌ای که یا موتور یا موتر به دست نایه احتیاط کنند، به خورد و خوراک احتیاط کنند، صدمه به خونه رسونند، به حساب در بیرون در شلوغی‌ها در حادثات ترافیکی بیشتر می‌بینند، در روز عید غم درست میکنند به پدر مادر فامیل. کوشش کنند احتیاط کنند که عید به خوب و خوشی تیر کنند. تشکر از شما. سلامت باشید. سلامت باشید. صوفی زاده. جناب دکتر صوفی زاده، شما بگیم از پوریا برنجی که به مسجد شما بردیم چی رقم بوده تا حالا؟ خب ببینید این رسم رواجات تا به تقریبا 8 سال یا 7 سال پیش بوده، چون بیشتر رسم رواجا و علناتی که ما و شما داریم بیشتر رسم رواجا به دیها و بولیسویلیای رسم رواجا را بیشتر رواج داره، یعنی مردم اینا را انجام میدن. به داخل شهر چون که بالاخره شاید همی داخل شهر چون که همسایه و مختلفه و همدیگر اقتصادی تر کار میکنن، چون که یکم نفوس خیلیه به داخل شهر و این رسم رواج کمتره. و یک چیز دیگه بگم، صوفی زاده سپیده شده یک وقتی به اطراف رفته باشین قرین اون دست شما داده باشن روز اول عید که ببریم به داخل مسجد که دیگه هم سایه و دوستان بیارم برین همه غذا خو که هست استفاده کنن، شما که از امسرا بیرون شده باشین قرین اون پشت دیوار گذاشته باشین خود بیشتر بعد از موضوع عیدی باز آماده باشیم نشان کرده. نه شکری تا اتفاق نیفتاده، اون چیزی که به ما سپردن ما به نو اصلا تحویل دادیم، امانت تحویل دادیم. مطمئن باشین. 100% مطمئن. تشکر از شما جناب دکتر صاحب زنده باشید. به برنامه تشریف آوردین. تشکری خاصی از هر یک از شما دکتر صاحب که در برنامه تشریف آوردین و تشکری خاصی از شما بیننده‌های عزیز که تا دقایق آخر برنامه با ما همراه بودین و یک تشکری خاصی از حامی و اسپانسر برنامه طب در خانه از شفاخانه تخصصی سنا کوثر. تا برنامه بعد همه‌تان را به خداوند یکتا می‌سپارم.